السلام علیکم ملګرو، هیله لرم چې جوړ روغ او خوشحاله به یاستئ او د صحت په جامو کې به پټ یاستئ. ګرانو ملګرو، زموږ د نن ویډیو په یوه ډیره اهمه موضوع ده. د ډیرو خلکو په ذهنونو کې به دا سوال راځي چې که نارینه ته په جنت کې حورې ملاویږي نو ښځو ته به څه ملاویږي، او که اول خاوند مړ شوی وي نو په جنت کې به هغه ښځه له چا سره اوسیږي. د دې سوال جواب به نن موږ له تاسو سره د قرآن او سنت له رویه شریکوو. تر هغه مخته که تاسو زموږ په یوټیوب چینل نوي یاستئ نو هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته تر ټولو نه مخکې ورسیږي. ملګرو، دلته باید یوه خبره حتما تاسو ته ووایم چې اسلام یو داسې دین ده چې خلک دې ته هڅوي چې سوال وکړي او د هغوی ستاینه کوي، کوم چې انساني ذهن ته آرامتیا ورکوي. او قرآن مجید یو داسې کتاب ده چې الله تعالی له یوې دعوې سره پیل کړی دی. د هغه د اول صورت په آیت غور وکړئ چې وایي ذالک الکتاب لا ریب فیه. دا هغه کتاب ده په کوم کې چې شک او شبهات هیڅ گنجایش نه لري. ملګرو، دا نه صرف د الله تعالی له لورې دعوه ده بلکې د ټول انسانیت لپاره ننګونه هم ده چې د خپل سوچ او فکر آسان مو وزغلوئ او سوالونه وکړئ، او تاسو ته به د هر سوال جواب له دې ځایه په لاس درشي. د یو مسلمان له حیثیته زموږ دا پوخ یقین ده چې اسلام یو مکمل دین دی. د دې تر حده مکمل دی چې د انسانانو له حقوقو سره سره د حیواناتو حقوق هم پکې خوندي دي. ښځینه ته چې کوم مقام او مرتبه اسلام ورکړې ده بل هیڅ کوم دین یې نشي ورکولی. ملګرو، اوس راځو د خپل سوال په لوري. سوال دا ده چې په جنت کې به نارینهو ته حورې ملاویږي نو ښځو ته به څه ملاویږي؟ د هغوی د ښو او نیکو اعمالو په جنت کې څه اجر ورکول کیږي؟ د دې ځواب دا ډول مکمل او ښایسته ده چې بیا مو هیڅ سوال ته اړتیا نه پیدا کیږي. چرته چې به نارینهو ته حورې ملاویږي همهلته د ښځینهو لپاره هم د انعاماتو یادونه شوې ده. هغه انعامونه موږ او تاسو په حدیثونو کې کتلی شو او هم یې په قرآن پاک کې کتلی شو. په قرآن مجید کې دا ټولې خبرې په تفصیل سره بیان شوې دي. په سوره واقعه کې الله تعالی فرمایي د جنت ښځینه به موږ له یوې نوې څېرې نه پیدا کوو او له هغوی نه به باخره جوړوو، له خپلو خاوندانو سره مینه لرونکې او د هغوی هم عمر. دا ټولې به د هلاسي ښځو لپاره وي. مګر دلته په دې خبره د پوهېدلو لپاره فکر ته دعوت ورکوي چې دلته د هلاسي خلکو څخه مراد کوم خلک دي. هغه خلک دي د چا په اړه چې په یو حدیث کې اشاره شوې ده چې د چا اعمال نیک وي د هغه اعمال نامه به ورته په ښي لاس کې ورکول کیږي. جنت ته چې به کومه ښځه داخلیږي هغه به د خپلې خوښې په مطابق د خپل دنیاوي خاوند میرمن جوړېدای شي، خو دا به یې شرط وي چې هغه خاوند یې هم جنتي وي، کنې نو الله تعالی به هغوی له کوم بل جنتي سره یو ځای کړي. د کومې ښځې چې په دنیا کې 2 یا تر 2 زیات خاوندان تیر شوي وي هغه به د هغوی د خوښې له خاوند سره یو ځای کوي، کوم چې به هغه جنتي ښځه په خپله خوښوي چې له چا سره اوسېدل غواړي. حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنہ وایي چې ما عرض وکړ چې یا رسول الله، په موږ کې ځینې ښځې په دنیا کې 2 یا تر 3 زیات خاوندانو سره نکاح وکړي او له مړ کېدو وروسته چې کله جنت ته داخل شو او هغه ټول نارینه هم جنت ته داخل شي نو په هغو کې به څوک د هغوی خاوند وي؟ رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل ای ام سلمه رضی الله تعالی عنہ، هغه ښځه به په هغو نارینهو کې د کوم یو انتخاب کوي او هغه به یو ښه اخلاقه نارینه وي او رب ته به سوال کوي چې یا رب، دا سړی له ما سره په دنیا کې ډېر په اخلاقو اوسېدلی و، نو زه غواړم چې دلته هم له دې سړي سره واوسم. او په جنت کې به ښځو ته تر حورو لوړ مقام ورکول کیږي، خو هو چې هغه ښځې نیک صالح وي. نو ګرانو ملګرو، دا و د هغه سوال جواب، یعنی ښځو ته به د حورو پر ځای څه ملاویږي. ښځه که وغواړي په جنت کې له خپل دنیاوي خاوند سره اوسېدلی شي او هغې ته دا هم اختیار ده
که چېرته هغې په دنیا کې له یو لا تر یو زیات خاوندانو سره نکاح کړی وي نو هغې ته دا اختیار ده چې هغه د خپلې خوښې له خاوند سره واوسي. ګرانو ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او شیر یې کړئ او د لا نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. تر بلې ویډیو موږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان.